چاوي په لس خرڅېږي او چاوي په اته خرڅېږي چاوي په لس خرڅېږي چاوي په اته خرڅېږي نو ما وی خدای خبر دا دومره ارزان څه خرڅېږي خو چا راته وویل لیونیه ته لا نه خبر چا راته وویل لیونیه ته لا نه خبر بولی پې شوې ده هر ځای کې پښتانه خرڅېږي چاوي په لس خرڅېږي چاوي په اته خرڅېږي ما وی خدای خبردار دومره ارزان څه خرڅېږي خو چا راته وویل لیونیه ته لا نه خبر بولی پې شوې ده هر ځای کې پښتانه خرڅېږي دا ډېر وخت نه په زړه کې مې پرته وه خو اوس نشته دی ډېر وخت نه په زړه کې مې پرته وه خو اوس نشته دی ګله زما ستا نه یو ګیله وه خو اوس نشته دی او چاته یې هم نه کتل په مینه او په سم نظر چاته یې هم نه کتل په مینه او په سم نظر یار کې ډېر غرور ډېره نشه وه خو اوس نشته دی چاته یې هم نه کتل په مینه او په سم نظر یار کې ډېر غرور ډېره نشه وه خو اوس نشته دی او ډېره حیاداره ښکارېدې به پښتنې پېغلې ډېره حیاداره ښکارېدې به پښتنې پېغلې ستا په سر به مخکې لوپټه وه خو اوس نشته دی ډېره مننه جي ډېره حیاداره ښکارېدې به پښتنې پېغلې ستا په سر به مخکې لوپټه وه خو اوس نشته دی او زه هم د چا خپل وم د چا رور د چا عزیز ومه توپان صاحب زه هم د چا خپل وم د چا رور د چا عزیز ومه ما سره هم یو وخت کې پیسه وه خو اوس نشته دی ډېره مننه زه هم د چا خپل وم د چا رور د چا عزیز ومه ما سره هم یو وخت کې پیسه وه خو اوس نشته دی او ووایه چې څه دې کړه او چاله دې ورکړې ده خاکسار صاحب ووایه چې څه دې کړه او چاله دې ورکړې ده ایښې مې کټ سر ته تنداسه وه خو اوس نشته دی ډېره مننه ووایه چې څه دې کړه او چاله دې ورکړې ده ایښې مې کټ سر ته تنداسه وه خو اوس نشته دی او ما ته یو بابا ویل د نیمې شپې راتلو به ترې ما ته یو بابا ویل د نیمه شپې راتلو به ترې دلته به یو لویه تماشه وه خو اوس نشته دی او وایه ګل رحمانه په تا څه وشو دا څه وینم وایه ګل رحمانه په تا څه وشو دا څه وینم ستا په خوله به ورځ او شپه ټپه وه خو اوس نشته دی ډېره مننه د ټولو مینهوالو